رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي چې چام صبر وکړو. درې قسمونه د صبر دي. عام صبر مونږ دې ته وایو لکه سړي ته مصیبت او تکلیف پیښ شي او دی پې صبر وکړي. نو چې چا صبر وکړو انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، الله بدل اجر او ثواب ورکوي بغیر حساب. دوه معنی دي، یو دا چې حساب کتاب ورسره نه کوي، بې حسابه بیا جنت ته ولیږي، او دویم دا چې دومره ثواب به ورکړي چې د هغې اندازه به ني معلومه، لکه مونږ پښتو کې وایو لکه بې حسابه پیسه ده ورسره، نو بې حسابه الله به اجر او ثوابونه ورکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی زما داسې خوښه ده چې یو ورځ وږېمه او بله ورځ موړ یم، کله وږې او کله موړ. ولې چې وږېم چې الله ته راجع شم، الله ته رجوع دا ده چې زه صابره شم، الله ګورې په دې لوږه زه صبر کوم او الله دا لوږه ستا له طرف نه ده، مووالی ستا د طرف نه دی، نو خدایه چې تا ته راجع شم هر څه ستا لاس کې، او که کله موړ شم د الله حمد او شکریه به ادا کړم. مسلمان له همدقسې پکار دي چې په ده مصیبت او غم او تکلیف راشي، خامخا مصیبت راځي، یا سړی ناجوړه شي، یا په مال کې تاوان وکړي، یا ته غلو شي، یا ته فصل خراب شي، یا ته مړی شي، یا بل څه تکلیف راشي په انسان، دی به په هغې کې صبر کوي. او که خوشحالي راشي دی به د الله حمد ادا کوي او د رب العالمین شکریه به ادا کوي. شیطان مون خطا کوي، که سړی خوشحاله شي او د دنیا نعمتونه سړي ته راشي نو دی غافله شي، خدای ته یېري، بیا دنیا ته او د دنیا مال ته توجه وي. او که کله تکلیف په انسان راشي نو دی د الله نه ګیلې شروع کړي، الله نه فریادونه شروع کړي او د الله د رحمت نه دی مایوسه شي. داسې نه ده پکار. په تکلیف کې به صبر کې او پراته کې به د الله حمد او شکر ادا کې. صبر بهترین شی دی، الله پې ډېر زیات خوشحالیږي. په تکلیف او په مصیبت کې دی کلم صبر وکړه الله پې خوشحالیږي، دنیا کې هم پې ورکړه کوي او په آخرت کې هم پې ورکوي. حضرت یوسف علیه السلام چې کله وروڼو د پلار نه جدا کړ او د لوبو په بانې بوته، هغې ورته صلاح کړې وه د دې پلار خو د یوسف سره ډېره مینه ده او ډېر یې خوښ دی او موږ سره هغه همره مینه نه ساتي، ورېږه دا یوسف د مخې نه اخوا کړو نو د پلار مینه به موږ سره ډېره شي. قمقل و قمقلتوب یې کو. دا ورته پته وه چې زما پلار پیغمبر دی او الله پیغمبر خبرې د دې چالونو نه به دې خبرېږي، خو بعضې وخت کې سړی شیطان دوکه کي او یو کار وکړي دی وایي ما نه به څوک خبر نه شي، حالانکې خامخا الله خبرول کوي، بندګان پې خبر شي. پلار له رالل وې او یوسف علیه السلام یو ډېر خشته خوب لیدی و. انی ارا فی المنام انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. پلار ته راغی بابا ما خو 11 ستوري او نور او سپوږمۍ ولیدل چې ما ته ټیټ شو، په ځمکه راته پرېوتل. پلار خو پیغمبر و، بچې ګورې چاته غږ ونه کړي. زما سم در سره مینه محبت دی، رونه به در سره حسد نورم زیات کړي. خیر هغه خوب ښکاره شو، د رونو حسد یې نورم زیات شو، الله حسن هم ورکړی و ناشنا. ځکه حضور پاک مبارک فرمایي چې زه کله بره معراج ته لاړم یوسف علیه السلام مې ولید، د ټولې دنیا د مخلوق د حسن نیم الله غله ورکړی او دا نیم الله په دې مخلوق تقسیم کړی. نو وروڼه یې رالل پلار ته یې وی چې بابا موږ ځو لوبو له، ځنګل ته ځو او منډې ترړې او خوشحالي کوو، سیل او سیاحت کوو. دا یوسف موږ سره پرېږده نه، بچې دی خو ده نه پرېږدم. هسې نه شرمخې ده نه ونه خوري، دې علاقه کې شرمخان ډېر زیات دي. نه بابا موږ به د حفاظت کوو، دا خو زموږ رور دی او زموږ کشر رور دی او ستا ورسره ډېره مینه ده، موږ هسې هم ځو نو دې موږ سره پرېږده، دې به هم لږ لږ خوشحاله کړي او سیر و سیاحت به وکړي. پلار یې رضا کو، یوسف علیه السلام یې بوته، د پلار مخکې به یې ښکلاو، ځان ته به یې رانږدې که او چې کله یې ځنګل ته وویسته نو کله به یې ځمکې له راوبره او کله به یې د څپېړه ایسته او یو شال کوي په دغه علاقه کې، هغه شال کوي ته یې د جامې وویستې او بربنډ یې ورغوځار کړ، کمیس یې ته وویست او بیا یې ښکار کړي و چې د سارانۍ چیلۍ وغیره یې ښکار کړي و، د هغې په وینو کې د یوسف علیه السلام هغه جامې ککړې کړې او یوسف علیه السلام دې هغه جامې راوړې.
او یو قول کې دام راځي چې یو شرمخې چې ته رانیولې و هغه تړلې و هغه یوسف یعقوب علیه السلام ته راوسته بابا وایي موږ لوبې کولې او هغه یوسف هم د جامو سره پرېښی و شرمخ راغی و هغه مات کړ دی جامې دې وګوره دا وینه ده دا ستا د بچي وینه ده دومره قمقلان و ګوره دا کوم سړی چې د غلا کار کوي او د دوکې کار کوي که نه او دروغ کوي نو دا فارسي بانان وي دروغ ګوره عقل نه باید د ده نه دماغ تښتېدلي عقل چې تښتېدلي کمیس روغ و روغ چې دلی یې راوړه یعقوب علیه السلام وي ناشنا شرمخ دی دونه هوښیار دی چې د ما بچی یې خوړه و کمیس یې ترې روغ ایسته حالانکې په کار و چې دا کمیس یې لږ ځای په دی شلولی وي او بیا یعقوب علیه السلام سره دومره ظلم د دې دپاسه هم وکړه په کار نه وه چې دا کمیس یې وله راوړی وي ځکه دا د یعقوب علیه السلام د خفګان لویه ذریعه وه او د بچي وینه لکه د هغه وینه نه وه خو دا ستا د بچي وینه ده و یعقوب علیه السلام د هغه شرمخ نه تپوس وکړو چې تا زما بچی ولې ماتاو وی قسم دی که ما ستا زوی لیدلی مې په سترګو زه خو دوی رانیولې یم په جال کې او تا لی راوستم زه ستا د زوی نه څه خبر یم بهر کیف یعقوب علیه السلام باندې غم راغی د خپل بچي الله یې د داسې غم نه مسلمان وساتي ګرانه خبره لوی غم پرې راغی او هغه کمیس به یې رایسته او کله کله به یې ورته کتل هغه د زوی هغه کمیس او هغه به یې د سترګو پورې مږه او د مخ پورې به یې مږه لیکن بچو ته یې اسم ونه وی څه وایي والله المستعان على ما تصفون بچې که تاسو ما ته څومره غلط او دروغ هم وایې که نه هر څه چې وایې بس زه د الله نه امداد غواړم انشاءالله الله به دمه امداد کوي وابیضت عیناه من الحزن وهو کظیم قرآن حکیم کې الله وایي د غم او د جړا د وجې سترګې سپینې وتښتېدې نظر ته لاړون شو په سترګو لیکن فریاد نه کوي بس دقه دوه ټکي وایي والله المستعان على ما تصفون تاسو چې ما ته هر څه دروغ وایي الله نه به امداد غواړم او صبر به کوم اوس ګوره د صبر کمال ته ګوره چې د قافله الله را په دې لاره راوسته قصه اوږده ده پوره قصه درته نه کوم خو دا مقصد درته بیانوم هغې اوبو پسې تکل کو یو کوي یې ولیده خوشحال کیو بورقه یې ورښکته کړه که اوبه پکې چته او چې دې یې سینګ ورغورځو جبریل علیه السلام د کوي په غاړه کې ورته ولاړ و دی کلک ونیوه او د کوي په یو ګټه باندې ښه مزېدار په ارام کېنو او د جنت یو کمیس هغه یې ورته په غاړه کې واچو بعضې علما لیکي وی دې غاړه کې د یعقوب علیه السلام یو کمیس وله په دې غاړه کې داسې را تاویز کړی غوندې و په دې غاړه کې پروت و خو ده ته پته نه وه وی اقه وله جبریل علیه السلام اوس پر د هغه د ریښمو کمیس و هغه یې ورته په غاړه کې واچو چې بورقه یې ښکته کړه او هغه بورقه راښکته یوسف علیه السلام به پورې نښتي و حیران شو لا د قافلې هغه مشر ته وایي دا ماشوم د کوي نه راوویسته ډېر ښایسته او خوبصورت هلک دی روان و مصر ته مصر کې یو وزیر دی عزیز مصر په هغې خرڅ کړو رونو خبره دې ته ورسېدله چې د هغه عزیز مصر د ښځې ورسره مینه محبت پیدا شو او دې ته نوبت ورسېد چې یوسف علیه السلام جیل ته پکې لاړ د جیل نه رب العالمین راوویسته بادشاه خوب لیدی او د خوب تعبیر چاله نه ورته او یوسف علیه السلام د تعبیر ورته په جیل کې یو دوه د باچا نوکران و هغې بادشاه تال وی یره یو هلک دی زموږ دوست دی په جیل کې پروت دی هغه لسته دې تعبیر ښه زبردست مهارت ورځي وی ری ولې ری وسته د خوب هغه تعبیر بادشاه ته وی او د یوسف علیه السلام د علمیت اظهار پرې راغی چې دا خو ډېر لوی عالم دی او ډېر پوه دی او تپوسونه یې ترې وکړل نو ځان سره د زراعت وزیر مقرر کړ او بالآخر د مصر د ټولې علاقې رب العالمین یوسف علیه السلام بادشاه مقرر دې خوا یعقوب علیه السلام د الله نه صبر هم کوي او جاړ هم غریب سترګې هم سپینې شولندې شوې په دې علاقه قات راغی او یوسف علیه السلام داسې تعبیر بادشاه ته ایستی و د خوبو وی ته شا به غله کره او هغه سنباله په دې علاقه قات راتلو ورانې ټول خلک به هم تاله راځي نو د یعقوب علیه السلام په علاقه باندې قات راغی بچو ته بچو لاړ شئ چې ته غله پیدا کړې وی بل ځای خو نشته خو د مصر باچا سره غله شته ورځو به څه زړې سرمنې او کیړې او دا زاړه باڼه قیسې یې واخېستې او مصر ته لاړ اوس دې پېژني نه چې د مصر بادشاه خو زمونږ هغه رور دی چې مونږ کوم کوې کې غورځولو الله بادشاه ته را رسول دی بادشاه سلامت مونږ راغلي یو د کوم ځای نه راغلي یې مونږ صاحب د کنعان د علاقې نه راغلي یو زمونږ پلار دی یعقوب یې نوم دی او د الله پیغمبر دی او په سترګو ړوند دی مونږ له غله راکړه ویې پېژندلو دا خو زما غرونه دي که چې کوې کې غورځولو نوکرانو ته یې ورکړې غله
او داسې غله ولا ورکې چې ډېره ولا ورکې او کم سامان دا کوټه پیسې میسې چې راوړي دا ولا واپس بوجو کې بند کړي. او یو ورور وسره د یوسف علیه السلام خپل سکر بنیامین. هغه بنیامین چې دی نو دا چې په کوم جام باندې به دوی په پیمانه باندې غله ورکول هغه د سپینو زرو جام وی دا د هغه په هغه پوجه کې بنده کړي چې غله ولا څنګه ورکړه او دوی روان شو. نو هغه سړي اواز وکړ د بادشاه جام ورک شوی دی. چا سره به جام دی رالی موږ څه غله خو نه یو موږ خو د یعقوب علیه السلام پیغمبر بچي یو. وی نه موږ بوجې لټو راکړې جام تاسو پټ کړئ تاسو غله یې. نه نه موږ غلا نه ده کړې. وی ښه که روت څه به که چا سره روت وی که د چا په بوجې کې جام روت ابه ستاسو غلام هم رایې. دا زموږ د پلار قانون دی. ډېره ښه قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي د هغه نور ورونو بوجې لټولې مخکې شروع کړل چې دې شکیان نه شي. یو یو یې لټوله هم د هغه خپل سکر و بنیامین په بوجې کې جام روت. مونږ ته نه وی چې تاسو غله غلام کړی ده دې به اوس پاتې کول زما هم رایې به زما غلام. هغې ورته وایي نه دا چېرته کې د دې یو ورور خو مخکې مونږ د شرمه خوړلی دی او که دې دې هم پاتې که نو پلار به یې څه وایي چې مخکې م د دې یو ورور روک که اوس ماله بل روک که مونږ نه بل پاتې که خو دې پرېږده وایي نه 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 چا په بوجې کې چې جام ختلی دی حقه به دنه پاتې کو. مجبوره شو خواران لاړل پلار نه. بابا ستا غزوي مونږ څو کړو جام یې پټ که د باچا باچا ځان سره پاتې که او مونږ دروغ نه وایو د قافلې والا نه تپوس وکړې که ته به مونږ بېعتباره د قافلې والا نه تپوس وکړې. غریبان دویم غم راغی. یو پې د یوسف علیه السلام غم او دویم پې دا غم راغی چې غله خلاصه شوه. دوی وی بابا مونږ ځو د مصر هغه بادشاه له لږه غله ترې غواړو. پلار ورته څه وایي وی بچې لاړ شئ دا هغه رور خبره م راوړی یوسف هم تاسو چېرته وګورئ که را پیدا شي. یاره بابا خو تو مغه د یوسف یادول کې دې ته خو پته وه چې یوسف مونږ کوی ته غورځولی دی به چې کوم ځای جمدې وي. تو مغه خبرې کې ځان وجنې د غم نه یوسف نوم پرېږده او دا بل به وګورو. لاړ به شو. یعقوب علیه السلام هغه خپل لور چې پاتې که بنیامین هغه یې پوه کړه ویرونو ته غږ مه کوه زه ستا خپل لور یم یوسف چل جوړوم پلار هم راولم او مور هم راولم چې دې سینګرال کېناستل د مصر بادشاه مونږ راغلي یو او مونږ ډېر غریبانان یو څه مهرباني وکړه یو خو مونږ له غله راکړه او بل دا دی چې زمونږ پلار دی ډېر بوډا دی په سترګو ړوند دی مخکې یو ورور زمونږ یوسف مونږ نه شرمه خوړلی او هغه بل وران تا پاتې کړه. نو دا هم درنه درخواست کوو چې مهرباني وکړه دا ورور مونږ له راکړه چې پلار پرې تسلي کوي. وی ستاسو بل لور څوک و وی یوسف یې نوم و هغه کوم ځای و هغه مونږ ښکار له تلي و ښکار هم کوو سیل هم کوو شرمه خو تخته و. ښه دې بادشاهانو په دې سر باندې روبن اچولي چې د هر چا سترګې دي په دې مخ ونه لګي او روبن یې ورته پورته کړه. وی تاسو ته پته ده چې تاسو یوسف سره څه کړي شرمخ تختولو که تاسو سره ظلم کړو او چې دې مخ ته وکتل انک لانت یوسف وایي ته یوسف یې څه بس پوه شو مونږ نه غلطي شوې ده مونږ معافي غواړو. حضرت یوسف علیه السلام هېڅ سزا ولا ورنه کړه حالانکې دغه وخت د مصر بادشاه یو بل سړی به پولیس دی چې جیل کې واچوي دي خو د په خپل نیت کې وجلی یم او سمې برابر کې وې ډبه نه یې ورته ونه وی وی وروره مونږ معافي غواړو تا له الله په مونږ بهتري او فضیلت درکړی دی مونږ معافي غواړو مونږ معاف کا. وی ښه داسې وکړې معاف یې او د ما دا کمیس والی او دا د ما پلار نه یوسې او د ما د پلار په دې مخ یې ور واچوې الله به مې پلار جوړ کړي او پلار مې مور تاسو ټول خاندان مصر ته راځئ دلته به ما سره اوسېږي. قافله روانه شو واپس. هلته یعقوب علیه السلام خو پیغمبر دی په هغه خوشبویي لګي. هغه خپلو د کور خاوندانو ته وایي انی لا اجد ریح یوسف لولا ان تفندون که تاسو ما ته قبقل نه وایې که نه او ناپویه راته نه وایې نو یو خبره درته کوم وایه بابا په ما د یوسف خوشبویي لګي. وی همغه یوسف ته یادې انک لفی ضلالک القدیم همغه زړې خبرې کې همغه یوسف یادې بس یوسف یې کا وی ګوره په ما د هغه خوشبویي لګي که نه اوس په تاسو بیا وایه چې دې بوډا شوی دی او دې نه پوهېږي خو چې قافله راورسېده او د یوسف علیه السلام رونه رالل او د یوسف علیه السلام قمیص یې راواغېشت او د یعقوب علیه السلام په مخ یې ورغورځو فرتد بصیره خدای پاک جوړ د یوسف علیه السلام هم معجزه وه د یعقوب علیه السلام هم معجزه وه. وی ما درته نه وي چې ما له الله پویه راکړې ده او تاسو پې نه یې خبر. هغه کمیس
د یوسف علیه السلام چې دی په وینه رنګ راوړی پلار نه او صبر یې وکړو او د هغې کمیس د بویونو د وجې نه یوسف علیه السلام بچي پسې ړوند شو هم هغه کمیس د یوسف علیه السلام بل کمیس چې د هغه په وجود لګېدلی و هغه راغی او د یعقوب علیه السلام د جوړېدو ذریعه وګرځېده صبر یې وکړه صبر کمیس به یې بویه و ښکلا به او صبر به یې کو د هغې صبر الله دا مرتبه ورکړه الله په سترګو هم جوړ کړو الله اجر او ثواب هم ورکړو او یوسف علیه السلام څومره چې وروڼه ورسره د مور او د پلار نه ټوله قافله مصر ته لاړه مصر ته ورسېدله هلته مصر کې یوسف علیه السلام د هغه وزیران او د هغه خلک استقبال ته راوتي دي چې نن زموږ د مصر د بادشاه مور او پلار او د مصر د بادشاه وروڼه را روان دي استقبال له ورته ولاړ دي او چې څنګه دوی رانږدې شو نو دا مخکې امتونو کې دا وه چې د تعظیم سجده به مشر ته خلکو کوله د عبادت به نه ور تعظیم به زموږ امت کې دا حرامه ده ټولو ته په سجده پرېوتل وی بابا وی ما چې کوم خوب لیدو چې 11 ستوري او 19 قومې ما ته ټیټ شوي دي او ما ته په ځمکه پراته دي وی دا د هغه خوب تعبیر ووی مور او پلار یې اوچت کړل ځان سره یې په تخت باندې کېنول تخت ته شاهي ته ورسېدل وروڼه یې ټول معاف کړي ما معاف کړی دی نن نه پس چې دا ذکر ونه کوي چې موږ سره زیاتې کړی دی او تا سره ظلم کړی دی موږ پلار سره زیاتې کړی دی پلار هم ولې د الله نه دعا وغوښته یوسف علیه السلام هم ولې دعا وغوښته دا د صبر کمال و د صبر تکلیف او مصیبت چې په انسان کلم راشي او انسان پکې صبر وکړي ډېر دا نه وایي چې اوهو دا صبر او دې فریادونو سره به زما مصیبت ختمیږي او دې چغو سره به زما مصیبت ختمیږي په چغو او په فریادونو مصیبت نه ختمیږي په صبر به ستا له تسلي ورځي د انسان ښځه چې ښي که نه دا هم جنت دی ګورې چې ښځه دې خرابه شوه دا دوزخ دی دوزخ خو چې ښځه دې خرابه شي ګزاره به ورسره کوې نو د ګزارې نه بغیر خو بله چاره نشته څه به کوې ورسره یو سړي ښځه به ډېره زیاته خرابه وه چې کور ته به راغې جګړې به او مصیبت به و دې غریب به ستړې راغې یخه دی نو ما خو ستړې رالمه خولې را باندې ماتې دي بدبختې خو په کار خو دا دي چې ما له اوبه راکړې جامې راکړې چې بدلې کړمه ببوزې راته ووې ګرمي مې شوې ده نو چې راننوځم نو ملک په مخ اخیشتي نو په کور کې مې هم ګزاره نه کېږي بار څه وکړمه ګزاره به یې کوله ډېرو خلکو مشورې ورکړئ وی طلاق وله ورکړه وی چې طلاق ورکړم دې سره زه ګزاره کولی شم بل څوک ورسره نه شي کوی دا به څه کوي خواره ګوره دې ته انسان وایي د شریعت چې کومې تقاضي دی هغه مې پوره کړه سمېږي نه نو چې نه سمېږي نو زه ورسره څه وکړم که پرېږدم یې ما ته پته ده چې بل څوک دې سره ګزاره نه شي کولی فلارو کوڅو کې به خاورې روغړېږي نو بس پرېږده هر څه چې زما سر نه راغلې ده اخره کې هغه ښځه مړه شوه دا سړی مړ شو چې مړ شو چا په خوب کې و نیک سړي په خوب کې ولیده وی الله سره څه وکړل یاره وی چې ور مخامخ شوم الله ته وی رپېدم دا ولې مې رپېدل چې خدای ته به راسره څه کوې وی الله ما ته وی چې بنده مه یارېږه فکر مه کوه زما د یو مسلمانې ښځې چې زما بنده وه بندګۍ مې وه د هغې په تکلیفونو صبر کړی دی نو چې تا د هغې په تکلیفونو صبر وکړو زه به ستا په ګناهونو صبر نه کړو ځه نیغ جنت ته بهترین صفت دی صبر خو چې انسان کې وي صبر به کوې په هر تکلیف او په هر مصیبت کې به صبر کوې او که دنیا کې در چا زیاتې وکړه چا سره ظلم وکړو الله ته سپاره صبر کوه ته ګوره چې الله درنه بدل اخلي او که الله درنه بدل نه که تا نه چا څپېړه وویستله او تا هم دې څپېړه وویستله نو ستا څپېړه به سي ته صبر وکړه او الله ته وسپاره چې الله دې له څپېړه وباسي چې پته یې ولګي د انسان پسې څپېړه یو نیک سړی چې ته په لاره روان و ښځه او خاوند ورته په مخه ورغی ښځه او خاوند یې خشته ښکلې مدېدارې جامې جوړې دقسې خټې دي لکه دا اوس چې باران دی د هغه ښځې او د خاوند یو بل سره ډېره مینه هم وه تاریخ لیکي دې نیک سړي غریب خیال نه و چې ته خپې روانه ولګېدل او د هغې نه څاڅکي د خټو دارې اوچتې شو او د هغه ښځې په جامو ور پرېوتې بس د ښځې هغه خاوند خو برن شو اوس ښځه هم ورسره روانه ده بعضې سړي خو ښځې ته هم ځان ښیي که نه چې ده هم تیسمارخان یم هسې له 2 پیسو نه او د ښځې مخکې غوبل کوي چې زه خو هم څه شی یم که نه صاحبه ښځه ورسره ده او دې صاحب هم برید ته وکړي دي په لاره روان دی او په ښځې په جامه له ده مخکې خټې هم پرېوتې او د فقیر نه غریب نه پرېوتې ښه تا په قلار نه ګرځې زما په ښځه دې خټې را وغورځولې جامې دې وله خرابې کړې ورغرې واله او د هغه نیک سړي نه د هغه فقیر نه یو مضبوطه څپېړه وویسته چې په لاره ځي په قلار ګوره زما د معشوقه او د لیلا د جامې دې د خټو ډکې کړې ښځه هم خوشحاله چې د سړی خو مې تکړه دی زما د جامو د خټو بدل خو یې واغېسته
یوازې کور کې برې نه تاوي بار هم تاوي هم خوشحاله شوه دې غریب سپېړه ولګېد حالانکې د هغه په قصد خو دا خټه نه وي ورشته انسان دی نو دې روانو په لاره مخ مږي دوی کور ته لاړل اوس هلته دوکان کې یو سړی ناست دی یو الوی د الوا پخی باران دی هغه نیک سړی دی هغه الوی هم او یاره نن خواړو څوک رانلل زما دې دوکان ته یاره که الله چېته یو نیک سړی راوسته هر څوک چې ښه مزېداره خشته الوا به هم پې خورم او پیګ مې ګرم کړي دا د جام پی به هم پې څکم هر څوک چې نیک راغی خدای په دې ورپېښ مخې مګه سپېړه یې خوړلې وه چې ټینګ پې ورپېښ شو هلکه دې خوا راشه چې راغې د الوا م وخوره ماړه کې دا فرض کړی و چې هر څوک هم راغي نو زه به وله ښه مزېداره الوا م ورکوم یو جام پی به هم پې څکم د الوا م وخوره او دا ښه مزېدار ډک جام پی دا مسکه الوا یې وخوره او پی یې مسکل او څه وایي یا الله ناشنا خدایي دې ده کله مې په سپېړو وې سپېړې راکې او کله را باندې حلوا خورې او پی را باندې څکې خدای په دواړو کې تا نه خوشحاله یم الله دواړو کې در نه راضي هلته هغه سړی چې کور ته سینګ ننوته سره د ښځې خپلې بالخانې ته ختل چې ختل بره روانو اوس دې خو جوش کړی چې ما خو نن ښځه ډېره خوشحاله کړې ده او د سړي نه مې سپېړه ایستله په وړو نه راخطا شو چې لاندې راوغورځېد مړ شو خلک رالل په سړي څه چالو شو ښځه یې وایي یاره داسې کار دی نور څه نشته خو په لاره یو سړي نه سپېړه ایستله لکه چې هغه خیرې کړي دي الله نور غرق نه شو دی خو مړ شو خو نور غرق نه شو سړی چې ته پیدا کړي چې معافي دې وغواړو دوی ورپسې روان دي هغه د لوی دوکان کې ښه مزېدار خپه پخپاړ وړې ده الوا هم خورې او پی هم څکي وی دا سړی دی وی یاره موږ معافي غواړو هغه تا نه هغه سړي سپېړه وویسته هغه مړ شو خوړو نه راپرېوت خو که څه خیرې دې موږ ته کړي نور هم معاف کړه هسې نه نور برباد نه شو او ورته څه وویل ناشنا ټکې یې ورته وویل وی داسې کار دی هغه ښځې ته وایي وی تا سره د خپل خاوند مینه وه نو تا ته ما خټې در وویشتې نو ما خو په قصد نه وې در ایستې او خټې در ولګېدې نو تا سره د خپل خاوند مینه وه نو ما نه ستا په وجه سپېړه وویسته نو ما سره د خپل رب مینه وه که نه تا د خاوند نه سپېړه وویسته په تا خپل خاوند خفه شو په ما خپل رب خفه شو خبره خلاصه شو من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب دا حدیث قدسی دی حضور پاک مبارکی فرمایي چې د ما نیکانو دوستانو سره ټوکې ټقالې مه کوئ او که مو ورسره دشمني او زیاتې وکړو اعلان جنګ درته کوم الله وایي زما جنګ ته تیار اوسئ الله ته سپاره ما درته مخکې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه واقع غالبا ویلي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پلار مړ شو مور یې بوډۍ وه ډېره بوډۍ د ګرځېدو هم نه وه د یو سړي ورسره بغض و نو خلکو پر نن سبا خنداګانې کوي که نه په لاره به روانې داسې خبره به درته وکړي هلکه وي ټک مې وله ورکړه ښه زړه به دله خفه کړي دا ډېره لویه ګناه ده د مسلمان له به نه خفه کړي هلکه دله مې برابر که داسې خبره مې وکړه چې اوس بړه خوري ښه سوچ به پرې کوي دا د ګناه خبرې ده مسلمان مه خفه کوه که مسلمان خفه کې د مؤمن دا زړه د الله عرش دی ویرېږه چې الله به ورته هم خفه کړي د ده نیت ورکې راشه دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه لږ غوندې خفه کړم ورپسې راغی امام صاحب ما اورېدلي دي نعمان ابن ثابت نوم ما اورېدلي چې ستا پلار مړ شوی دی مور دې کونډه شوې ده وی ده راغلی ما سره په نکاح کړه څونه سپکه خبره چې یو سړي ته وایي چې مور دې ما ته په نکاح کړه او مور یې بوډۍ ده اتیا سلو نه ما اورېدلې ده د هغه مطلب دا و چې دې به لږ په دې دړمن کړم امام صاحب څه وایي ګوره ناشنا که بل سړی وی نو که نور څه نو مری نه خو به یې نیولی و که نه او بلا شاګردان یو شاګردانو ته یې ویلي چې راشه دا سړی راونیسئ امام صاحب څه وایي الله عقل ورکړی وی داسې کار دی که زما د لور خبره وه اوس څه مې درله درکړې زما مور د هغه خو د ډېر عمر خاونده ده او د خپل اختیار مالکه ده دومره اجازت راکړه چې تپوس خو ته وکړم که نه وربشم تپوس به ته وکړم نو که د هغې اختیار دی که د سره نکاح کوله در په نکاح به یې کړم او که د سره نه کوله نو زما پې څه وس دی هغه خو مشره ښځه ده ګوره څونه صبر وکړه او جیبه خبره یې وکړه ویلې که تپوس دې کوم ښه دلته ودرېږه امام صاحب کور ته روان شو 2 قدم یې نو اغوښتې چې هغه سړی په ځمکه را پرېوته او ترتکې والي مردار شو مړ شو امام صاحب ته به خلکو وی خدای پاک در ډېر زر بدل وانه غوښتي وی ګوره چې صبر وکړې صبر ته خپله سپېړه وباسې نو ستا په سپېړه کې به څه زوري خو که صبر دې وکړه الله ته دې پرېښوده د الله د سپېړې نه مضبوطه سپېړه بله نشته دی الله په خپلو دوستان زړونو خفه کېږي موږ د الله خپل دوستان جوړ کړي د الله دوستان څوک دي قرآن شریف کې الله فرمایي الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون د الله دوستان هغه دي یو سوچه ایمان والی
بل وکانو یتقون تقوا پکې وي، پرهیزګاري پکې. دا د الله دوستان دي. د الله دوست هغه نه دی چې په سر یې جنډه لګېدلې ده. د الله دوست قرآن ماته ښیي. قرآن الذین آمنوا وکانو یتقون، چا کې چې ایمانی مسلمانی عقیده برابر ده، وکانو یتقون او تقوا او پرهیزګاري پکې وي. نو چې تقوا او پرهیزګاري پکې د مسلمان دی، دا د الله قرآن و چې دا د ما دوست دی. نو الله په خپلو دوستانو خفه کېږي. څوک در سره زیاتي وکړي او در سره ظلم وکړي، صبر کوه الله ته سپاره، غږ مه کوه، صبر وکړه الله ته سپاره. ته ګوره چې رب العالمین ته درله څنګه بدل اخلي. داسې بدل به درته واخلي چې د چا په خواب و خیال او په ګمان او په وهم کې به هم نه تېرېږي. نو صبر بهترین صفت دی د مسلمان. حضرت ایوب علیه السلام باندې څومره سخت تکلیفونه او بیماری تېرې په دنیا کې دونه تکلیف او بیماری په چا نه تېره شوې لکه په ایوب علیه السلام چې کومه تېره شوې. یو تفسیر لیکي 18 کاله دا جوړه، بچي مړه شو، بچي دا آفاتې په انسان راځي نو بچي ټول مړه شو. او شیطان الله ته بړې والې وي، شیطان بړې ووایي وایي ستا دا بنده که عبادت کوي نو ځکه کوي چې بلا بچي دي په هغې مطمئن دی. خلکو سره د بچو فکر نو عبادت نشي کولی. بلا مال او دولت یې ځکه ستا عبادت کوي. بلا ځمکې او جایدادونه وینځي او نوکران دي، اوزګار دی عبادت ته. که دی لږ غریب وې او یا دته څه تکلیف وې، ستا عبادت پې نه وکړی. ډېره اوږده قصه درته نه کوم، هغه مقصد ته راځم. الله وایي ته ودرېږه دا چل به وکړو. خلکو ته ښکاره کوله ګنې د الله نه څه شی پټ نه دی. بچي موله مړه کړل او چې څومره نوکران او غلامان او مریان و هغه یې موله ختم کړل، او چې څومره مال او دولت هغه هم ترې واخېسته، او چې څومره کورونه او بنګلې وې ښه مالدار د زمانې و هغه هم ترې ختم کړل. الله کولی شي که نه شي کولی؟ په دې غاویره یو یو سړی زما خو مال او دولت دی برید تاوی، زما خو بچي دي، زما خو قوم دی، زما خو کلاشنکوف دی او زما خو طاقت دی. الله که وغواړي قسم په خدای چې په سکندونو کې درنه دا څه اخېستی شي. ډېره مو لیدل په دې خپلو سترګو د کلاشنکوف او د ټوپکو خاوندان او د ځمکو او د جایدادونو د کارخانو خاوندان او د قوم خاوندان مو لیدل چې بیا د پوړې پړق ته ناست دي، د بل په حجره کې چې لمنډه کوي. په بعضې حدیثو کې داسې راځي وایي دا مصیبت په بنده د الله رحم او کرم دی، ګناه پرې راځي، مرتبه پې اوچتېږي. بل حدیث کې راځي چې دا په الله پاک د انسان یو ابتلا او ازمایش دی چې دی پکې څه کوي. او بل کې راځي چې دا د الله قهر او غضب دی. د قرآن شریف ایتونو کې داسې راځي. مولانا اشرف علي صاحب وایي دا په څه پېژني چې دا زما را تکلیف او مصیبت د کومې قبیلې نه دی. وایي که په چا دا مصیبت او تکلیف او بیماري او رنځونه رالل او ده پکې فریادونه شروع کړل او د الله نه ګیلې او شکوې شروع کړې، خدای زه دې لیدې خدای زه د عبادت کوم په ما راولې، هغه فلان کې نه کوي په هغه نه راولې، نو که دا فریادونه یې شروع کړل ته پوهېږه دا د الله قهر او غضب دی. او که دې پکې چپ او چپ خوشحال هم نه دی خو یاره د الله نه ګیلې او فریاد هم نه کوي، نو وایي دې سره ګناه راځي. دا سړی دې په دې پوه چې د ما پې ګناه راځي، یو ازمایش دی. او که دې پکې خوشحاله و لکه د حضرت ایوب علیه السلام په شان دی، خوشحاله دی په دې مصیبت کې، وایي دا ته د دې خبرې نښه ده، ډېرې په دې پوه شي، په دې د ما رب العالمین درجې بلند دی. نو حضرت ایوب علیه السلام هغه تکلیفونه د دې مرتبې نه و. پیغمبر د پیغمبران د ګناه نه محفوظ وي، د هغه په الله مرتبه او درجه بلندونه او صبر پې کوي. صبر قرآن شریف کې الله په خپله فرمایي انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. درې صفتونه الله ذکر کوي. انا وجدناه صابرا، الله وایي موږ صابر او مونږ ته ګوره چې الله وایي صابر او نو ته پوه شه. ځکه بعض انسان مونږ ته صابر ښکاري خو د زړه نه صبر نه، په خولې به صبر کوي او لکې ګیلهمن دي. او چې الله وایي صابره دی خو الله د انسان د زړه نه هم خبردار دی که نه. نعم العبد، الله څه وایي لکه مونږ پښتانه وایو لکه پلان کې ډېر ښه سړی دی. الله څه وایي نعم العبد، ایوب علیه السلام ډېر ښه انسان و. الله وایي ډېر ښه بنده و، ډېر ښه انسان و. او دریم نمبر څه وایي انه اواب، هر وخت به یې ما ته زاري کوله او ما ته به یې رجوع کوله، بغیر د ما نه بل چا ته رجوع نه ده کړې. په لارې ښځه روانه وه، ښځې غریبې به له خدمت کو او دونه تکلیف ته ورسېد چې خلکو د وطن نه وشړو، لرې کوي دا خاوند دې زمونږ د وطن نه وباسه، دا بیماري مونږ ته راخوره نه شي. د کلي او د وطن نه یې ویستو. ښځه هم ښه ښځه ونه، هغه غریبه به هم ګرځېده و، خاوند له به یې سره پیدا کول، د خوراک د دارو د درملو. شیطان د انسان په شکل یو ځل دار کې ورته ولاړ، دا پې راغله. وایي څه کوې؟ وایي خاوند مې ناجوړه دغلته پروت دی. وایي زه راته دارو ښیم
او دا خاوند به دې بلکل جوړ شي، نن به ټیک شي، زه دلته ولاړ یم بیا راشه که ټیک نه شو. خو یو معمولي غوندې کار وکړه. وی څه کار وکړم؟ وی تاسو څه چل کوئ؟ دا خاوند دې څه کوي؟ وی دارو درمل هم وله کوم او خدای ته چغې وایم. هم الله ته چغې وایي چې خدایه ما جوړ کړو، زه هم الله ته چغې وایم چې زما دا خاوند جوړ کړه. نو وی جوړ خو یې دله نه کتل دونه موده کې. وی ما ته سجده ولګوه په دې ځمکه سر کېده او وی زه دلته ولاړ یم ته ورشه او واپس راشه، که دا خاوند دې جوړ نو دې ذموار یم. په دغه زمانه کې د تعظیم سجده جایز و، د عبادت منع و. لکه ما درته د یوسف علیه السلام درونو خبره وکړه، د عبادت سجدار دی هر وخت شرک دی او ګناه ده. دا ښځه ورله یعقوب علیه السلام ته یو خبره ده، ایوب علیه السلام ته یو خبره درته کوم، وایي دغه د یو سړی دی او هغه دقسې یو ټکې راته ووایي، خو زه ستا نه تپوس کوم او چې اوس جوړېږي په دې ساعته. وایي دا خو شیطان دی. وایي هغه وخت جواب ولې نه ورکړو چې دا مخ دې رسوا شه شیطانه، دا دې څه وکړل؟ دا ګناه کار کې او که زه جوړ شم که نه، ایوب علیه السلام په دې بیماری کې ورته وایي که زه جوړ شم نو زه به تا پرېږدم نه او سل چوکې به دې وام، پرېږدم دې چې سر غراره به دې وام. اوس که بله ښځه به څه به وي چې ښه در په در د سره ګرځم، ناجوړه پروت دی، ډوډۍ دله پیدا کوم، مزدورۍ پردی کوم، دارو دله راوړم او لا دومره په ذهن کې دی غوسه پرته ده که لا جوړ شي ما به وی هم زه خپل کار کوم. او ته څه وایي؟ وایي تا دې الله جوړ کړي، الله دې جوړ کړه، خیر د سل نه زر غزاره مې وخو چې تا الله جوړ کړي. ښځه د پیغمبر ښځه ده که مجلس او ماحول خو اثر لري، د پیغمبر صفت و پکې. حضرت یعقوب علیه السلام چې هغه بیماري ژبې ته ورسېده، د الله نه به سوال نه کو چې ما الله جوړ کړه، په هغه بیماری مطمئن و، خو چې ژبې ته هغه بیماري ورسېدله وی ربي انی مسني الضر وانت ارحم الراحمین. بس الله نور ستا ذکر پاتې کېږي او ما ته دا بیماري د ژبې ته راورسېدله، الله ته ارحم الراحمین ته ما جوړ کړي. قرآن شریف کې الله فرمایي فکشفنا ما به من ضر ووهبنا له اهله وبثهم معهم رحمة من عندنا. الله فورا جوړ کړ. دا ښځه بار تلې وه او چې ایوب علیه السلام دقسې پروت و، جبریل علیه السلام وله راغی، چې راغی خپې یې وله اوچته کړه، په دا ځمکه یې وله وډبوله. الله په هغې کې د خوږو اوبو مزداره چینه پیدا کړه، یخې اعلی. بله خپې یې وله اوچته کړه، په ځمکه یې وډبوله، هغې کې د ګرمو اوبو چینه پیدا شوه. دی یې راپاڅو، په هغه ګرمو اوبو یې ویې لمبل او دا یخې اوبه وڅښه، هغې پرې وڅښلې. ټوله بیماري ته رب العالمین په هغه یو ساعت کې ختمه کړه او د جنت نه اعلی قسم جوړی وله راوړه، هغې ورته واغوسته او د جنت خوشبو یې پرې پورې کړه چې ښځه یې څنګه راله او په هغه ځای کې دا اوس ګرځي راګرځي چې دا خاوند مړ شوی دی او چې د شرمخانو زمرو جوړ تختولې ځکه شته دی نه. دا خو یقین نه کېږي چې دا مخامخ کم انسان په ښکلې خشته جوړه کې خوشبویه کې ناستې دا به ګڼي زما هغه خاوند ایوب علیه السلامي. دا سوال نه پیدا کېږي او ورته اوس خاندي او دا ګرځي دا ګرځي. هغه ورته اواز وکړي ښځې څه کوې؟ ای وایي دلته کې د ما یو رنځور خاوند پروت و او جاړي اوس چې هغه د ما خاوند به کوم چا به وړي او دی به کوم مرغه به تختولي او دی به کوم زناور تختولي. وایي ته دې خواړه شه ترې خپل خاوند پېژنې؟ وایي او پېژنم یې دا دی اوس پروت و که نه زه لاړم دارو پسې او رنځور دا ځای پروت و. وایي ته پکې څه نښه پېژنې؟ خو چې دا خبره یې سره وکړئ او داسې مخامخ یې ورته وکتل، وایي ته معلومېږي لکه چې د ما هغه خاوند دی. وایي یو زه یم، الله زه جوړ کړی یم. صبر یې وکړه، صبر نه چا ته تپوس وکړي یو ځای ورته یې وایي ګوره الله خو د سره ایوب علیه السلام ته یې ډېر ښېګړه وکړه که نه، داسې سخته بیماري د رب العالمین جوړه کړه. وایي د الله په دې نعمت ډېر خوشحاله یم. روغ صحت هم د الله نعمت دی او بیماري هم د الله نعمت دی. په بیماری کې الله اجر ورکوي. وایي ډېر خوشحاله یم. یاره د بیمارۍ یو لطف مې په دا غوږونو کې پروت دی، په داړه کې مې پروت دی، انمونم. وایي څه شی دی؟ وایي سار وختي به رب العالمین اواز راکړه ایوبه څنګه او مخامخ به یې راله بیا اواز راک، ماښام به یې بیا اواز راکړه زما بنده ایوبه طبیعت دې څنګه دی؟ ما به ورته دا نه وي چې الله ما جوړ کړه، ما به ویل الله ښیمه. نو چې الله زما کوم عیادت او بیمار کرسۍ او تیمارداري کړې ده او زما نوم به په ښکلې خوږه مزېداره طریقه باندې واخېسته او تپوس به یې وکړو، وایي هغه لطف مې په دا غوږونو په داړه کې پروت دی، هغې پسې خفه یم. داسې به نه وی چې خدایه ما له صبر راکړه، دا ګناه ده. حدیث پاک کې راځي داسې به نه وی، ځکه چې صبر غواړې خو د صبر خو د مصیبت نه پس راځي. نو یو سړي د نبي علیه السلام په مخکې د صبر دعا وکړه، وایي د خدای بنده مصیبت دې وغوښته، صبر راکې. نو صبر خو هله راځي چې مخکې د مصیبت نو صبر به راځي، داسې مه وایه. خو که مصیبت راغې نو بیا ویلی شي چې یا الله په دې مصیبت کې ماله صبر راکړه. مخکې به دا وی فاسألوا الله العافیه چې خدای د مصیبت نه مې وساتې، دا وایه.
خدای ما د مصیبت او د غمونو نه وساتي. خو که کله مصیبت او غم او تکلیف راغی نو بیا دا سوال کولی شي چې خدای په دې کې ماله صبر راکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، نبی علیہ السلام وی درې څیزونه دي چې د په قسم خورم قسم. نو پیغمبر چې په یو څیز قسم خوري اخو واقعي خبرې کنه. یو وی زه په دې قسم خورم، نبی علیہ السلام فرمایي چې صدقې سره مال کمیږي نه زیاتېږي. دا د الله د کتاب بیان چې ويربي الصدقات يمحق الله الربا ويربي الصدقات. نو یو په دې قسم خورم چې صدقه څوک ورکوي دا نه وي چې زما مال به کم شي، مال زیاتېږي. یوه شو. دویم زه په دې قسم خورم چې کوم سړی سوال کوي د ده په دې سترګو پړه کې به فقر نورم زیاتېږي. ظاهر کې کمال ډېرې خو د زړه فقر به وي. سوالګری سړی هر وخت د بل نه سوال کوي نو زړه نه فقیر دی که نه، لکه په هغه خپل مال باندې استحکام او په هغه خپل مال صبر نشته. یو د مال غنا ده او یو د زړه غنا ده، زړه غنا نشته. دوی په دې د قسم خورم. او درېم په دې قسم خورم رونو دې ته غوږ کېږدي. بعضې وخت یو سړی وایي که نه یاره جي که ته ولې په جرګه وایي چې دې ماف کا نجیبه ما یې ظلم کړی. دا زموږ جاهلان خلک د جهالت خبرې کوي. ما سره دا زیاتې کړی دی، ما سره دا ظلم کړی دی او ما سره دا کړي دي. هلکه نو تر کومې پورې به ته ظلم تپوسونه کوې؟ معاف کړه که نه سړی. په کور کې په ورورولۍ کې یو بل سره زیاتې کمې نه کېږي. د ښځې او د بچو منځ کې زیاتې کمې نه کېږي. د پلار او د زامنو په منځ کې زیاتې کمې نه کېږي. د ګاونډي او د ګاونډي په منځ کې نه کېږي. د رشته دار او د بل رشته دار په منځ کې نه کېږي. دا جهالت دی چې ته ورته وایې ما معاف کوه. هغه وایي نه د دې خپل زیاتي تپوس به کوم. او ډکې بیا څه وایي؟ جرګې والا ته څه وایي؟ خلک به څه وایي؟ که داسې وبخم او داسې معاف کړم نو خو زموږ عزت دار خلک به راته سبا پرې غرونه کوي. او تا نه څپې راوویسته او داسې دې معاف کړه. تا ته یې ډز وکړه او تا داسې معاف کړه. تا ته یې کنځل وکړل او تا داسې معاف کړه. اوس راشه حضور پاک مبارک څه فرمایي؟ ښکلی پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم درېیمه خبره چې وي زه پې قسم خورم که په یو سړي ظلم او زیاتی وشو او ده پې صبر وکړه، حضور پاک مبارک فرمایي زما د قسم چې دله باندې عزت ورکوي. مونږ خو وایو که نه بدله مو وانهغېسته او صبر مو وکړه خو بېعزته شو. او زه پې قسم خورم چې دله باندې عزت ورکوي. صبر کې ډېر لوی او بغیر د صبر نه به حقوق څه کېده چې بچی دې مړ شو ته صبر نه کوې څه به کوې؟ مال دنه لاړ او ته صبر نه کوې څه به کوې؟ خامخا به صبر کوې. که 15 ورځې پس 10 ورځې مخ وټکې په 11مه به صبر کوې. یو میاشت به مخ سر وټکې په 12 یو میاشت پس به صبر کوې. دا شکر وباسه چې الله دله په دغه صبر کې چې ستا فطري شی دی خامخا به صبر کوې، الله به دله اجر درکوي. نو حضرت ایوب علیه السلام صبر وکړو. قرآن شریف کې الله څه وایي؟ هغه چې څومره مال دولت و هغه هم ورته مونږ واپس کړو او چې څومره اهل او بچو هم ورته مونږ واپس کړل. الله پې د سرو د سپینو باران وکړه، د سرو د سپینو حدیث پاک کې راځي منډی والی و هغه سره درې ځان ته رانږدې کول. الله ورته وایي ای ایوبه ته ما غني کړی نه د دې نه، پیغمبري مې نه ده درکړې، داسې دې سرو سپینو پسې دې منډې شروع کړې. وی لا غنا عن برکتک. وی الله دا ستا برکت دی که نه، ستا د برکت نه زه مستغني نه یم. دا دې راوغورځول خو ستا برکت دی که. وآتیناه اهله ومثلهم معها. هغه اهل و عیالم وله ورکړو د هغې دوچن بچي م وله ورکړل چې څونه مال و د هغې دوچندو مې وله ورکړو، څومره نوکران او ځمکې و د هغې دوچندو مې وله ورکړو. نو انسان باندې تکلیف مصیبت چې راشي الله دې موږ ساتي ډېرې صبر کوي. بس که چا د سره زیاتې او ظلم وکړو په خپله بدل ما اخله الله وی تا ته مې وسپاره ته پېښه او دې پېښه. نو ته ګوره د الله څپېړه چې الله دې څپېړه وباسي او که څپېړه دې نه وباسي. معمولي تکلیف کې صبر کوه. عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي یو ځل ډیوه مړه شوه په کوټه کې. وی چې ډیوه څنګه مړه شوه؟ وی نبي علیه السلام مبارک وی انا لله و انا الیه راجعون. وی مې چې صاحب دا خو یو کوټې ډیوه ده، اوس به بیا تیلي وهم او دا به بله کړمه. نو په دې تا انا لله وی په ډېر صبر وکړه. وی عایشې که د ډیوې دا رڼا ده دا هم د الله له طرف نه ده، او که د دې ډیوې دا تیاره کېدلي دا هم د الله له طرف نه ده. عایشې چې پوټې غوندې مصیبت هم درته پېښ شو فورا په هغې صبر کوه، رب العالمین ته رجوع کوه. رکوټې مصیبت پسې یو غټ هم را روانېږي. نو قرآن شریف کې الله فرمایي انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. دو معنی یې زموږ علما کوي چې کوم خلک صبر کوي هغه له به الله بې حسابه اجر ورکوي، ډېر زیات به ورکوي. او بغیر حساب بله معنا ده چې حساب کتاب به ورسره نه کوي، مفتو کې به رب العالمین جنت ته ورداخلوي. اوس وروڼو صبر درې قسمه دی. یو خو دا عام صبر دی چې سړي ته مصیبت او تکلیف ورسېږي او دی پې صبر وکړي. او دویم صبر عبادت باندې ټینګېدل دې ته هم صبر وایي.
ځکه د الله د طرف نه په تا مونځ فرض دی، روژه فرض ده، زکات فرض دی، او ته پې ځان صابره کړې، فریاد نه کوې هو زه به پیسې ورکوم او دا خو بلا پیسې به دمانه کمې شي، هو زه به حج ته ځم دا خو بلا پیسې به دمه ولګي. نه د الله په تابعدارۍ صبر وکړه. صبر او دریم صبر څه دی؟ د الله چې د کم څیز نه ته منع کړی چې کم حرام څیزونه دي د هغې نه ځان صابره کړې. پردی مال درته پروت دی، زړه دې ورته راشي چې اوس خوشته دی، نه راشي اوچت یې کړه او بیا چې صبر وکړي چې نه دې نه م د الله صابر کومه، هلک ویړه مې ته صبر کړه، د دې ګناه نه مېړه صبر کړه، د دې نارواو نه مېړه صبر کړه. نو د ګناه نه او د نارواو او د حرامو نه زړه ټینګول دې ته هم صبر وایي. دا درې قسمه صبر دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمره صابره شخصیت او بیا د هغه نه پس د هغه صحابه کرام د هغې عمره صابره شخصیتونه دا په مخ د ځمکه نه دي تېر شوي. حضرت ابو ذر رضی الله عنه یو ځل، حضرت خباب رضی الله عنه یو ځل نبی علیه السلام له راغی، د بیت الله مبارک خوا کې پیغمبر علیه السلام مبارک ځان ته څادر اچولی و، هغې ته یې ډډه والې وه، راغی او په جاړه کافر والي و، ډېر زیات تکلیف یې ورته رسولی و. وی د الله رسوله وی ته دعا نه کوې، دا وګوره زما دې وینو ته او زما دې زخمونو ته وګوره، زه خو عبادت نشم کولی د ظالمانو د لاسه، که عبادت کوم او الله ته ودرېږم نو دا ظلم را سره کوي. حضور پاک مبارک چې د هغه حالت ته وکتل نو سترګو مبارکې د اوښکې نه ډکې شوې. وی ګوره صبر وکړه، الله به داسې ورځ راولي، داسې ورځ چې د کوفې نه به یو ښځه را رواني مدینې منورې ته، او داسې امن به داسې امن چې دغه ښځه به د الله نه ما سوا د بل چا نه نه یېرېږي، کولو به د الله عبادت کوي. او تاسو به داسې ورځې ووینئ چې دا اسلام او دا دین به الله ذوالجلال د دنیا ګوټونو ګوټونو ته ورسوي. خو لږ صبر وکړئ. او زما نه مخکې چې کوم خلک تېر شوي دي نبي علیه السلام وفرمایل وی هغه به یې رونیول نو په وجود به یې وله میخونه او ټکوال، وی وجود باندې به یې میخونه ټکوال، په هغې کې هغې صبر کړی. او داسې خلک هم تېر شوي دي چې په سر به یې وله اره کېښودله او تر خپو پورې به یې اره به یې کړه، تر خپو پورې به یې وله ارو چلوله او د الله دین یې نه دی پرېښی، په هغې باندې هم صبر کړی دی. واقعي د صحابه کرامو هغه صبر اسلام او دین کوم دی ته ورسو، د دنیا ګوټ ګوټ ته اسلام او دین خور شو که نه شو. او د حدیث دا راوي په خپله وایي وی ما دقسې یو ښځه په خپله ولیدله، وی په سر یې رکوټې پڼ شو پروتو او د کوفې نه روانه و مدینې منورې ته، هېڅ بې غمه، نه د شر مخ نه یېرېده، نه د زمرو نه یېرېده، نه د ډاکواو نه یېرېده او نه د کافرو نه یېرېده. مې چې وګوره د حضور پاک مبارک هغه پیشنګویي ما ته رب العالمین په خپلو سترګو وښوده. یو روایت کې راځي چې د قیامت پر ورځ به الله آواز وکړي، الله به آواز کړي چې ای بندګانو چې د چا په الله حق ارادي چې الله وله خپل حق ورکړي. خلک به حیران وي چې په الله د چا حق کم دی. که مونږ وایو چې مونږ عبادت کوو نو دا خو الله طاقت او توفیق را کړی دی، که مونږ د الله په دې لاسونو کې طاقت او توفیق را نه کړي نو مونږ عبادت کولی شو. وی خلک به حیران شي چې په الله د چا حق کم دی. وی دې کې به دوباره آواز چې هغه خلک چې په دنیا کې تکلیفونه او مصیبتونه پې تېر شوي دي او دوی پې صبر کړی دی نو په هغوی حق په الله شته هغه دې را مخکې شي. نو د دنیا دا مصیبت زده او دا بیماران او رزدونان او تکلیفونه والا به ټول را میدان ته شي. الله وایي تاسو سره ما وعده کړې وه چې بې حسابه به در جنت در کومه، ستاسو په ما دا حق کور یې زما په دې غاړه کې دا حق بند دی، زه بې حسابه جنت ته داخلي شي. نو مخکې نه به د صبر سوال نه کوې، بلکل دا ګناه ده، دا ناجایز دی. ځکه صبر د مصیبت نه پس راځي. ته ما له خدای صبر راکړې، د هغې دا مطلب چې مصیبت راکړې چې صبر پرې وکړم، دا منه ده. د عافیت سوال به کوې چې خدای د مصیبتونو نه مې وساتې، خو چې کله مصیبت راشي بیا د صبر سوال کوه او صبر هم کوه. دعا کوې چې الله په موږ رحم وکړي. خدای پاک چې موږ د هر قسمو مصایب و مصیبتونو تکلیفونو نه پامن کې وساتي. که په چا څه مصیبت تکلیف نه خدای دې کې وساتي، او که په چا څه تکلیف مصیبت غمونه الله دې ورله صبر ورکړي. الله که څوک مردگان وفات کړي مغفرت نصیب، خدای که څوک قرضداران قرضونه اخلاص کړي، زموږ د حلال رزق نصیب، د آفتونو بلیاتو مصایبو او د هر قسمه غمونو الله موږ محفوظ کړي. زمونږ په دې وطن کې پروردګار امن و امان راولي، او زمونږ په دې وطن کې په دې ملک ښکلي ملک کې الله د قرآن او سنت نظام راوستلی دی. چا ته څه قسمه غم او تکلیف دی وله په خیر او په خوشحالۍ بدل کړي. ته زمونږ نه راضي شي. اخر وخت کې په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. صلی سلام رکعت وروسته اتمام هغه دوه رکعت په دې چې دوه رکعت پر پسند دی سبحانك دا څه لازمه نه ده، خو دې وایي سبحانك اللهم دې وایي هغې نه د شروع کړي. بل ملګري سوال کوي ولک خپلې خور کره لاړ خو د لاسه ونیو د کور یې بار کړو، په غوسه کور ته راغی او خپلې ښځې ته یې وویل چې زه خو
خور د کوره راوشړلم که چېرې زه مړ شوم نو زما مخ به زما خور ته نه ښې که چېرته زما مخ ورته وښودو نو ته بیا په ما باندې طلاق یې نه دا خبره خطا ده چې دې مړ شو خو داسې ولاړه قصه خلاصه ده او دا اصل زمونږ د جاهلیت خبرې دي که زه مړ شوم نو زما مخ پلانکي ته مخ آیا او زه به د چا پلانکي مخ ته ونه ګورم نه په دې وصیت باندې څوک عمل کولی شي او نه په دې وصیت عمل پکار دی او نه دا خبره پکار ده ګوره ما راته اوس صبر پکار دی یو کس چا سره زیاتي وکړي د اول خو دله زیات نه پکار چې د کور نه یې ویسته دی ظلم او زیاتې کړې خو بهر کې بیا نور رشته دارانو له پکار چې ولې روغه صلحه کړې خو که داسې ونه شوه نو دا خبره خطا ده چې زما مخ دی نه راځي او که زما مخ یې وکړه په ما طلاق یې چې دی مړ شو خو لږ داسې ولاړه وه محترمو اورېدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 328 نمبر کیسټ کې تاسو د سفر فضایل واورېدل دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې کې اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هرې جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دوکان نه ترلاسه کېدی شي ټیلیفون نمبر دی 255 29 12 स्पेशल फरमाइश द नाखवान हाफिज बशीर जान अरमानी।